محسن احسانه لیونیه یا په ما ګرانه لیونیه خوږه جانانه لیونیه ورک شه بارانه لیونیه بیټی ما راغلی د دیده نه پاتې شوم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش. ملګرو، پروګرام پیرزونې همیشه دپاره دا هڅه کړې چې د کار شاعران او د معیار شاعران راوچت کړي تاسو ته یې په دغه سکرین باندې وښیي. ملګرو، نن پروګرام پیرزونې کې راسره احسان ناست دی، محسن احسان ناست دی. دې نه مخکې موږ هم مرکه ریکارډ کړې ده، خو د ملګرو په غوښتنه باندې یو ځل بیا موږ سره میلمه د ټولو نه مخکې ورته پروګرام پیرزونې کې سلامونه، احترامات او هرکلی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ډیره زیاته مننه کوم دلکش وروره. ستاسو تقریبا دا درېیمه مرکه ده چې دومره لرې نه راځئ او دغه مینې زمونږ خواله راوړئ، نو هرکلی درته یم. بیا راشئ، بیا راشئ. احسان صاحب، دا راته ووایئ چې د شاعري د کم دور نه کوئ او خپل شعرونه مو څومره ویلي دي، پردي شعرونه مو څومره ویلي؟ خپل شعرونه په شوق وایئ که پردي شعرونه په شوق وایئ؟ دا خو ما تاسو د بابله مرکه کې هم ویلي وو چې لومبې شعرونه مې چې کم دی د 2018 کې لیکلي وو لومبي سر کې، او تاسو خبره وکړه د سوال هم وکړو چې خپل شعر په شوق وایي او که پردی شعر په شوق وایي، نو چې زما یو شي خوښ شي نو هغه بیا الریډي په شوق وایم. محسن احسان صاحب، څه به راسره شریکوئ د پیرزونې مینوالو لپاره چې خوندونه ترې واخلو؟ نظم مې لیکلی دی، نوی نظم دی، او نظم نه راته مخکې صرف یو 3 نوي شعرونه ویمه چې دغه یاران به دې په اور پسې کي. دغه یاران به دې په اور پسې کي، ای خپل خپلوان به دې په اور پسې کي، یو نیم انسان به دې سینې ته جوخ کي، یو نیم انسان به دې په اور پسې کي. ډېر ښه دی، مننه. یو نیم انسان به دې سینې ته جوخ کي، یو نیم انسان به دې په اور پسې کي، ای دې خانانو باندې مه نازېږه، ای دا خانان به دې په اور پسې کي. ای دې خانانو باندې مه نازېږه، ای دا خانان به دې په اور پسې کي. او نظم درته ویمه چې ارشاد چا خوب لیدلی و چې په مونږ سیلاب به راځي، چا خوب لیدلی و چې په مونږ سیلاب به راځي، او لوی عذاب به راځي. پلار به د زوی نه تښتي، زوی به د پلار نه تښتي، رور به د خور نه تښتي، خور به د رور نه تښتي. پلار به د زوی نه تښتي، زوی به د پلار نه تښتي، رور به د خور نه تښتي، خور به د رور نه تښتي. لوی او واړه حیران دي، روغ او وړانده حیران دي، چا چې خدای نه منو ګوره هغه حیران دي. لوی او واړه حیران دي، روغ او وړانده حیران دي، چا چې خدای نه منو ګوره هغه حیران دي. خانه کعبه بنده شوه، په مونږ روژه بنده شوه، ټول بارانونه بند شول، اوس جوماتونه بند شول. خانه کعبه بنده شوه، په مونږ روژه بنده شوه، ټول بارانونه بند شول، اوس جوماتونه بند شول. نن یا سبا ورانیږي جوړې دنیا ورانیږي، نن یا سبا ورانیږي جوړې دنیا ورانیږي. دا خوب رښتیا وختو عذاب راغلی دی اوس، دا خوب رښتیا وختو عذاب راغلی دی اوس. مونږ نه الله خفه دی ځئ چې الله رضا کوزئ چې توبه وباسو، الله ته وژاړو ټول چې د عذاب ختم کي. الله دې وکړي چې د عذاب ختم شي. کم مسلمانان هیوادونه چې دي، کم مسلمانان چې دلته دي، که د هیواد نه بار دي، الله دې د عذاب نه خلاص کړي او الله دې امن راولي، الله دې سوکالي راولي. محسن احسان صاحب، یو غزل راسره شریک کړئ، په ترنم کې بیا پروګرام راغونډ. په زړه یې لاس کېښودو زه یې یاد کړم، په زړه یې لاس کېښودو زه یې یاد کړم، وې دغه خوار خو مې بیخي ودې شي، قسم دې زړه مې پکې خولې له راشي، دا انتظار خو مې بیخي ودې شي. مننه. قسم دې زړه مې پکې خولې له راشي، دا انتظار خو مې بیخي ودې شي، او په محبت باندې بیخي مین یم،
مړه بل کار خو مې بیخي بدي شي. واه په محبت باندې په محبت باندې بیخي مین یم، مړه بل کار خو مې بیخي بدي شي. او زه د احمد شعرونه تل لیکمه، د ګوتو شمار خو مې بیخي بدي شي. ډېر ښکلی. او د یار د نوم نه راله زړه تور کړی، د یار د نوم نه راله زړه تور کړی، د باز یار خو مې بیخي بدي شي. ډېر ښکلی. او ترنم ترنم دی اورو. سوک مزړه دینو سوک مزړه دینو دې پوینا نا دینو دې پوینا نا دینو یہ جانا نستا پاسر یہ جانا نستا پاسر یہ جانا نستا پاسر یہ جانا نستا پاسر ټول کله خیستا دینو ټول کله خیستا دینو دې پوینا نا دینو دې پوینا نا دینو. ستانه بغیر اسنا دې ستانه بغیر اسنا دې ہے ستانه بغیر اسنا دے ستانه بغیر اسنا دے ستانه بغیر ساده نو ستانه بغیر ساده نو دے پوینا نا دے نو دے پوینا نا دے نو. دی د سیالۍ داور کی دی د سیالۍ داور کی ہے دی د سیالۍ داور کی دی د سیالۍ داور کی دا پښتون دا دینو دا پښتون دا دینو دې پوینا نا دینو دې پوینا نا دینو. ستازم پتا پاسی ستازم پتا پاسی ستازم پتا پاسی ستازم پتا پاسی هغه سے خپا دینو هغه سے خپا دینو دې پوینا نا دینو دې پوینا نا دینو. سوک مزړه دینو سوک مزړه دینو دې پوینا نا دینو دې پوینا نا دینو. واه ډېر ښکلی ملګرو. د اعظم بونیري صاحب غزلو د کمال شعرونو د دې نه علاوه بمبار آواز د محسن احسان و. مزه مو ترې واخیسته بلا خوند یې وکړه. محسن یو سوال درنه کوم بیا پروګرام راغونډو ایماني خبرو وکړه شاعرۍ دې په تعلیم باندې او په ژوند باندې څومره اثر کړی دی؟ دوستا ته څه ویم داسې خبره وکړه چې کم عمره شاعران دي هغوی ته یو پیغام میلاو شي زه چې په خپله کم عمر یم نو دغه خو زه م وایم که نه تا ته څه ګټه میلاو شوې ده څه نقصان یې راته میلاو شوی دی؟ نه راته ګټه میلاو شوې ده او نه راته نقصان میلاو شوی دی. ستاسو تعلیم جاري دی؟ زما تعلیم خو جاري دی. زه الله دې وکړي چې تاسو تعلیم نور مخ په وړاندې یوسئ. محسن موږ له دې پروګرام کې وخت راکړو پیرزونې ټیم له دې وخت ورکړو ناستې دې ورسره وکړو د ناستې مو جهان مننه کوم. نو ستاسو د مینې او ستاسو د راتګ هم بس یو جهان مننه کوم. ډېره مننه. کامیاب شي لوی سړی شي. ملګرو محسن احسانو شعرونه مو ترې واورېده زمزمه مو ترې واورېده خوندونه به مو ترې اخیستي انشاءالله بیا به ملاقات کېږي د یو نوي ملګري سره. تر هغې دمه چې چېرته یې هات آباد او بریالي اوسئ.